درنو لیدونکو په وردګ ولایت کې د سپیشل فورس یا د بهرنیو ځانګړو روزل شوو ځواکونو د ناسم ماموریت په اړوند د افغانستان د ملي امنیت د شورا د پریکړې او د ولس د غبرګون په هکله غواړو په خپله د وردګ ولایت د والي عبدالمجید خوږیاني صاحب خبرې واورو چې موږ سره د ټلیفون د لارې نن ملګری دی. خوږیاني صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم. پوښتنه هم ورسره کومه چې د بهرنیو ځواکونو د بد چلند په اړوند باندې اصلا راپور چا ترتیب کړی دی او څومره دقیق دی ستاسې په نظر؟ السلام علیکم. پوښتنه دا وه چې دغه د ځانګړو ځواکونو په اړه په وردګ ولایت کې چې دوی د ولس سره بد چلند کړی دی، دا راپور تاسو ته چا چمتو کړی دی او څومره دقیق دی؟ دا خو تقریبا د 2 میاشتې نه راپدې خوا د سپیشل فورس عملیات د سپیشل فورس د عملیات کول په میدان وردګ کې د خلکو اواز په کومو خلک ته تکلیف شول، نو بیا د دې موضوع د څېړنې لپاره تقریبا 4-5 ځلې خپل ولسمشر صاحب راغلي، په دې باندې ولسمشر چې د لپاره بخښنه غواړم هیئت راغلي میدان وردګ ولایت ته. دا موضوع موږ د سپیشل فورس او د هغې د مسؤلینو سره مطرح کړه، د خلکو شکایتونه مو ورته مخامخ وړاندې کړه او دوی ته وویل چې په دې هکله تاسو خپله پالیسۍ کې تغییر راولئ ځکه ولس په تکلیف دی او ولس شکایت کوي. دا نو هغسې یوه موضوع وه چې دا د سترګو لیدلی حالت و چې په خپله د سپیشل فورس کسانو هم دا شکایت اورېدلې، مخامخ په سلګونه کسان به راغلل ولایت ته. موږ د دې دعوت کړی چې خلک دا ډول شکایت کوي چې موږ د ځای ځوروي. نو دا خبره وه چې دا معلومه خبره وه، دا د دې سړي راپور. بله، که چېرته والي صاحب د ضرورت د مخې نه راشو چې څومره دوی ته ضرورت شته په وردګ ولایت کې، تاسو دا ډول بهرنیو ځواکونو ته چې په کشفي او تروریستي حملو په د منځه وړلو کې به ډېر مهارت لري، څومره اړتیا لرئ او د وتلو وروسته یې افغان قوتونه په دې برخه کې څومره روزل شوي او مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي؟ اوس خو تاسو خبر یاست چې د انتقال مرحله ده، وخت په وخت باندې د خارجي قواوو د افغانستان نه خارجېږي. په دې مرحله کې د افغانستان ملي اردو او پولیس او امنیت ملي تیاري نیسي او د انتقال پروسې ته تر څو خپله وړتیا پورته بوځي او ځانونه مستقیما مسؤول ګڼي. زه امیدوار یم په کومو پلانونو باندې چې زموږ امنیتي ارګانونه کار کوي د خدای په مرسته او د ولس په همکارۍ به انشاءالله تر ډېره حده پورې خپله وظیفه سرته ورسوي. بله، د میدان وردګ والي عبدالمجید خوږیاني صاحب کور رمضان چې زموږ بلنه منلې وه په دې مصروفه وخت کې او زموږ پروګرام ته راغلی. کور رمضان.